د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو دا غړی یو داسې مشر یو داسې هنرمند یو داسې فنکار را سره ناست دی د چا په حواله چې پښتانه څومره فخر او څومره ویاړ په ده باندې وکړي نو هغه به کمي که څوک د پښتو ډرامې د پښتو د سټیج د پښتو د علم او د هنر نوم یا تاریخ لیکي هغه به د اسماعیل شاهد نه بغیر بلکل نیمګړی وي یو داسې فنکار چې د چا ذکر د چا د فن د چا د هنر ذکر راشي که پښتانه زلمي د ویاړ د خپلې ټوپای په ښکر کې نو دا خبره به په ځای وي بې ځایه به نه وي داسې ډرامې هغې جوړې کړي دي داسې اداکاري په هغې کې کړې ده چې که پښتانه ښځې دي او که سړي دي که ماشومان دي او که لوی دي د هر عمر خلکو ډېر بې انتها خوښ کړی دی په لر او بر افغان وطن کې چې څومره پښتانه دي او د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې بیا چته چته پښتانه دي د هغه هنر در هغې پورې رسېدلی دی د هغه یو یو ډرامه خلکو په سونو ځلکو کتلې ده دا تاسو چې څومره اداکاران دا څومره په ډرامو کې کار کوونکي خلک وینئ دې ټولو د هغه د فن نه د هغه د شخصیت نه د هغه د علم نه د هغه د هنر نه وخت په وخت استفاده کړې ده ما ورته خواست وکړو یو څو خبرې ورسره کوو ستړي مه شئ په خیر هلئ څنګه هلئ جي تاسو ستړي مه شئ طبیعتونه ښه دي خیر خیریت دی ټیک ټاک یې روغ جوړ یې د خیره سره بس تو خاص هم دوبۍ کې پروت یې دوبۍ کې پروت یې که نه وایي که نه چې څنګه هلئ ما وی چې در پښتو چې بیا کوم زموږ هنرمندان چې دي ستاسو په شانته کې یا نور ډېر هنرمندان داسې وو تاسو سره چې کار کوو هغوی د ژوند اخري ورځې ډېرې په سختو کې تېرې شي تاسو که تېر ورځ ګولې ګلبالي په حق رسېد موږ داسې ادارې نه د حکومت په سطح لرو نه د هنرمندان چې کوم دي دوی په خپلو کې داسې تنظیم او سازمان شته چې داسې را جوړ کړي چې د ژوند پر اخري ورځو کې دوی سره مدد وکړو په دې اړه تاسو څه سوچ کړی دی نه دا خو تاسو ډېره ښه خبره وکړه اصل کې خبره دار شته ادارې خو چې هغه لږ پام وکړي دې فنکارانو ته لږ وګوري چې آیا دا فنکار غریب دی دا فنکار بېوسه دی او هغې سره هغې امداد وکړي بل دا چې زموږ فنکارانو کې مطلب دی زه به دا ووایم چې فنکار دې هم سوچ کوي چې هغه مله یو 10 روپۍ یا 20 روپۍ وګټي نو دا سوچ دی کوي چې زه دې کې یو 2-3 روپۍ مله خپل ځان دپاره کېدم کېدی شي په ما سخته راشي په ما څه تکلیف راشي زه به بیا خیر خو نه غواړم نو مونږ کوم څه ناسه غلطیانه شو بله دا چې ګورنمنټ خو مونږ راټینګ کړی و راټینګ هم کوم دا ته څه کې ته به دا کار نه کوې دا ستا ډیوټي ده زموږ دپاره دا فنډونه راځي دا کم خوا ځي چارې ښه کور آباد زموږ خبره یې واورېده خو دې کې به زه دا ووایم مطلب دی چې دا خیر جمهوریت ته خبره به کوو چې ای وي ټي خیبر ګلبالي سره ډېره مرسته کړې ده ډېره زیاته مرسته یې وکړه او بي پورې ولا کور ته لیږلې ده او چې څه د هغه د وسه کېده مطلب هغه هم کړي دي خو دا به تر کومه پورې مطلب لکه موږ سره بل خلک امداد کوي نو فنکار د خپل هم سوچ کوي که چېرې مطلب دی فنکار دا سوچو کې دی اوس نه چې یاره دا خو لږ عبرت دی نه والي نو زه امید لرم چې زموږ دا فنکاران به لږ سوچ دی دپاره خامخا کوي او بل زه مطلب دی ګورنمنټ ته هم ویم چې دا کم فنډونه راځي نو د الله خاطر دی وکړي دا د همدغه فنکاران دي که هغه ښه فنکار دی که هغه غریب فنکار دی که هغه مالداره فنکار دی خو دا فن چې کوم دی دا دی د فنکار اوس که ته یو ته اوس دا ووې چې نه مړه ستا خو ډېر وس کېږي او ستا خو ته خو دا خو دنیا ستا ده نو دا هم غلطه ده فنکار دی دا د هغه خوښه ده چې هغه چېرته فقیر له ورکوي کار خو د هغه چې کوم حق دی هغه وله ورکوي ځکه چې فنکار دی او دا فنډ راځي فنکار دپاره نو دا خو چې لکه موږ دا وایو چې لکه په نورو ملکونو کې چې دا فنکاران دې حد ته ورسي لکه څنګه چې ګلبالي زموږ نور تاسو ته که پته د پښتو ژبې یو ډېر ستر شاعر پل صبحان عابد صاحب بیمار دی او د هغه په شاعرۍ د هغه په نظمونو د هغه په سندرو باندې ډېر فنکاران داسې دي چې نړیوال شهرت یې موتری خو هغه اوس محتاج دی نو داسې نه وي په کار لکه تاسو اسماعیل چې لکه دې لپاره لکه سړی باقاعده شوګانې وکړي په کار دی خو څوک دې رامخکې شي که نه نه خو رامخکې کېدو پورې ده چې یو بنده رامخکې شي بس مونږ دا اوس ملی ګلبالي زما ملګری و چې زما دوست و هغه دپاره الله ګواه دی چې هغه دپاره ما څه وکړه صرف الله ته علم او د هغې کور والا ته پته ده د هغې ملی چې په کور کې څوک دي که نه نو هغې ته پته زموږ دا ورنده چې مړه شوه ډایرکټ یې ما ته قسم دی هلته فون کړو یا خو مړ شو زه په لاهور کې وم نو ما ویل داسې کار وکړو چې په 11 بجې ته دا جنازه وکړي 11 بجې وکړي هغه 11 بجې جنازه هغې 2 ته یې وړه زه خو به بیا ما ورته لکه 2 بجې دا جنازه کېدی نو زه به ضرورت هغې په 11 باندې ملی وي یاره خرابېدو ده نو بیا زه د شپې صرف پروګرام له مې ځان ورسولو او ما د هغه ملی دیدار ونه کړی شو چې ما تقریبا ډېره منډه دې سړي له مې یاره دا به
او شاته ولاړ لاس مې ورته ایښی میل ګلبالي میل مراد ستا دا ورور ژوندی دی خفه کېږي به نه زه ستا شاته ولاړ یم دا به نه وې چې زما دا دوی نشته زما کور کې وړه نشته زما کور کې څه میل زه لا ژوندی یم او چې زه ژوندی یم انشاءالله دا فکرونه منې که ډېر هم څوک خو مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی خدای دې جنتونه نصیب کړي خدای دې وبخي او چې کوم لاحقین دي هغې له دې الله صبر ورکړي. نه یو بل سوال دی پخوا چې تاسو کله د پی ټي وي لپاره کار کوو تاسو چې کومې ډرامې جوړې کړې دي هغه په ټوله دنیا کې نړیوال شهرت لري د هغې لیکونکی هم و د ډایرکټر هم و تاسو چې پکې کوم کار کوو ولې داسې ونه شو چې د پښتو ډرامه د مخکې په ځای په وروستو لاړه په فني لحاظ سره هم د لیک په لحاظ سره هم په هره واله د نورو په نورو ملکونو کې داسې وشي چې د هغې ډرامه سټیج فلم په مخکې لاړو د پښتنو هر څه په وروستو لاړه د دې په شاته زه تاسو ته خبر وکړم اصل کې مطلب د دې کې دا سړي خپل مطلبونه به موږ بس بله خبره به نه کوو موږ فنکاران یو لکه موږ زه به ټایم غواړم اوس مطلب پی ټي وي صاحب جی ایم چې کوم اورنګزیب افریدي صاحب خدای دې عزت وکړي به ډېر ښه انسان دی جی کور ته راپسې راو ما ته تاسو څه کوئ تاسو به دا کار نه کوئ دا ټي وي د چا دی دا ستاسو دی ستاسو لاړم د اختر دپاره مې دا پروګرامو کې دی چې چلیدلی یا وچلي مطلب دا اوس مې زه چې راتلم نو هغې دپاره مې پروژه کې د شپې ریکارډینګ کړی د هغې ته مې تاسو زه اوس هغې ته ویم چینل والا ته ویم چې وروره کار زه کوم ولې نه کوم ما خو په سی ډي دنیا باندې ځان راټینګ کړی سی ډي دنیا باندې ما ځان ځکه راټینګ کړی چې دلته ته ما سره ته ډرامه کوې زه تاله در کوم مال روزه ما کار په دې 20 ورځو کې ختم که خلاص کا نو ته تکړه شه زه در سره یم خدای دې وکړي چې هر رنګي خو زه به تا ته دا نه یم چې زه کار نه کوم یا زه ستړی شوم خو ته زما کار ختم کړه نو چې 20 په دې ته شپږو میاشتو ته کیسه دي نو زه خو بیا ایم ساري که نه نو بیا خو لکه مجبوري ده زما هم ځکه چې زما بل ځای کې کمنټمنټ دی بل سره به مې خبره کړي نو دغه رنګ طریقه چې شي همغه ډرامې دي همغه کیسه ده که د سی ډي دنیا ګورې نو زه دعوې سره وایم چې زما د سی ډي دنیا کې هم زما ډرامې راواله چې چا داسې د نه کوم ګوته کېښوه خدای راسي دا کار یې زه پرېږدم زه پکې فضول شی نه پرېږدم په ډرامه کې به ما سره او هغه فنکار هم علم چې هغه خپل مونځ او داسې الله یادوي ما سره هغه فنکاران کار کوي اول ته هغې ته ویمه ده چې روړ هم په دکې کې برکت دی زه دومره لوی اکټر نه یم خو زما ډرامې اوس هم داسې سوپر هټ روانې دي چې زه تاسو ته زه څه ویم نه که ښه روانې دي او وجه څه ده چې مونږ ډېر نیک نیتیا سره کوم محنت کوو او په محنت باندې زه کار کوم زما ډایرکشن داسې ما نه ډېر خلک تښتي راتښتي خو چې زه بیا هغه په خپله ځان وګوري هلته په سکرین باندې نو ماته داسې که یار کیا بات ہے نو وجه دا ده چې زه هغې سره ډېره زیاته خواري کوم ډرامې زما ډرامې به کم از کم دا به نه وي څوک چې مونږ یې بچو سره نشي کتې دا زه دعوې سره ویم ډېره مننه ستاسو د شمشاد نړیوال ټلویزیون په شیشه کې بل نړۍ ته څه پیغام ورکوي نو پیغام دا دی چې خدای دې ټول عمر بس ژوندی ساتي لکه ساه دې پکې وي که نه او بس مونږ به دا همیشه د شمشاد ټلویزیون دی که چې شمشاد دی نو خاص هم شمشاد دی نو شمشاد زنده باد دا د چا ویل ډېره مننه